مشرانو امزول ورونو باشعوره نرانو پښتنو ستړي مشئ په خیر علی هر کله راځي زه تاسو ته د خپل طرفه د حاجي غریب ګل صاحب د طرفه هغه د روړ شهزاده د طرفه د هغه ټولې کورنۍ د طرفه ډېر په مینه ډېر په عزت او په احترام په خیر علی وم او ستاسو د ټولو طرفه د پښتونخوا نه راغلی زمونږ د پښتنو د کابینې بندیار خان ته ښاغلي عبدالنبي بنګس صاحب ته خپل ورور او خپل ملګري سلیم صافي صاحب ته عرفان سکندر صاحب ته ممتاز صاحب ته رؤف خان ته ټولو ملګرو ته ډېر په مینه ډېر په عزت او ډېر په احترام په خیر علی وم ستړي مشئ راشئ په خیر علی د دې پروګرام باقاعده آغاز موږ کوو د ټولو نه اول زه د تلاوت کلام پاک لپاره شیر رحمان راوړم چې هغه راشي او د تلاوت کلام پاک نه د دې پروګرام باقاعده پرانیستو شیر رحمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. جزاك الله. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده دا نننی پروګرام دا د جشن پښتونخوا د پروګرامونو هغه سلسله ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې چته پښتانه دي نو دا رس په خوشحالو باندې مانځي زمونږ ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري حاجي غریب ګل د دې ننني پروګرام تابع کړی ده تاسو به وایئ چې حاجي غریب ګل څوک دی حاجي غریب ګل د هغه چا نوسی دی چې د نن نه په سل کاله مخکې تقریبا په مرغوز صوابۍ کې د خدای خدمتګارو جلسه وه هغې جلسې لره ډاګی تللی او په لاره باندې ظالمانو اوچت کو او لا دروسه واپس خپل کور ته رانغی د هغوی دا خیال و چې موږ حضرت الله بابا روک کو هغه هم پناه کو خو نن د هغه نوسي د خپل وطن نه په زرګونو مینه لري د پښتو او پښتونولۍ شمله جګه ساتلې ده هغه خلک روک شو هغوی پناه شو نه څوک د نوم اخیستو شته نه د نشان چته کې شته نه څوک قبر پیژني خو هغه خلک چې کومو خلکو پاچا خان سره ملا تړلې وه د هغه په خدای خدمتګار تحریک کې حصه اخیستې وه نن د حضرت الله بابا نوسي دلته کې دا پروګرام زموږ او ستاسو لپاره را جوړ کړی دی زه د خپل طرفه او ستاسو د ټولو ملګرو د طرفه د غریب ګل چې دی د هغه شکریا ادا کوم او ډېره مننه یې کوم موږ سره شاعران ملګري هم شته ښاغلي خالد خان اسد صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او هغه موږ په خپل کلام باندې ښاغلی خالد خان اسد صاحب